بسم الله الرحمن الرحیم. نن موږ تاسو په سویچ کې په پورت سکیورټي موضوع باندې خبره کوو. څه شی وایو؟ پورت سکیورټي. پورت سکیورټي نوم نه پته لګیږي. پورت په سویچ کې پورټونه وجود لري، صحیح ده کنه؟ دا پورټ دي. نو د دې لپاره کوم او تاسو وغواړو چې سکیورټي جوړ کړو، مثلا دا پورټونه سکیور کو، هر سړی کولای شي راشي د سویچ سره کیبل ولګي او نتورک سره کنیکشن واخلي. نه شي کولای شي فقط دا راخلي. که موږ غواړو په دې پورټ باندې سکیورټي یا امنیت جوړ کړو، مثلا یو بیرونی سړی د کدل ته کیبل ولګي دا کمپیوټر ته کنیکټ نشي مثلا، پوه شوې؟ موږ غواړو دې ته څو رقم ته سکیورټي نه کولای شو امپلیمنټ کړو. نو پورټ سکیورټي موږ تاسو سره یو غاټ چیلنج ده چې ځکه دا مهمه ده. موږ ویلې زموږ کمپیوټر یې خاله په نتورک یو بل نفر راځي، ما کمپیوټر باسي دغه په خپل کمپیوټر ورکوي، بس کنیکټ کیږي کار کوي. خو موږ وایو چې نه، دا د ونشي. پورټ سکیورټي څنګه دا کار کوي؟ هغه څه پیږي چې دا بیرونی کمپیوټر ده او دا داخلي کمپیوټر ده کنه، یا دا صحیح کمپیوټر ده یا دا نه ده. نو د دې په خاطر باندې سویچ پورټ یا پورټ سکیورټي، ریممبر د ایترنیټ میک اډرس کنیکټډ ټو د سویچ پورټ. دغه کمپیوټر میک اډرس لري کنه، دا نه سي دا چې له سویچ سره کنیکټ شو، سویچ د دې میک اډرس ټریک کوي یا داشته یې ښه چې دغه کمپیوټر کنیکټ کما سره allow only that MAC address to communicate on the port. بیا بل موږ دا allow کوو چې صرف دا کوم MAC address چې کنیکټ شو دې ته اجازه ورکړه، دې نه پرته نور MAC addressونو ته اجازه مه ورکوو. پوه شوې؟ دا به موږ خپل allow کوو چې دا دې اوسېږي. If any other MAC address tries to communicate through the port security will disable the port. که بل نفر راشي دې سره کنیکټ شي دا پورټ خپله ډیسیبل کېږي، ډاون کېږي، بیا به کار نه کوي. پوه شوې؟ که بیرته که هغه راشي دا بیا موږ کولی شو چې بیرته خپله آن شي یا یې منول لاړ شو آن کړو. دا دواړه اپشن موږ ورکولی شو، صحیح ده؟ داسې فعلا به داسې فکر وکړو، بل سړی راځي پورټ به ډیسیبل شي، خپل چې کنیکټ شو بیرته به انیبل کار به کوي. پوه شوې؟ نو دا کار کوي. اوس پورټ سکیورټي موږ سره درې رقم ته وایلیشن لري. څو قسم ته وایلیشن لري؟ درې قسم ته. وایلیشن تجاوز کول، کله چې د خپل یو حد نه سړی واوري، نو یعنی که وایلیټ شي، یعنی د خپل دغه پورټ نه بغیر بل سړی کنیکټ شي، څو حالته راتللی شي؟ درې حالته راتلی شي ښه. یا خو چې دا پورټ به شټ ډاون شي، کم څه رقم ته به شي؟ شټ ډاون به شي، یا به ریسټریکټ شي او یا به هم پروټیکټ شي. پوه شو؟ دا درې واړه موږ کولی شو سیټ کړو چې یعنی که چیرې بدون له دغه پورټ نه چې دا اوس کرنټلی کنیکټ ده، کله دې نه پرته بل یو سړی کنیکټ شو، نو دا څه وکړه؟ یا یې شټ ډاون کا، یا یې ریسټریکټ کا، یا یې پروټیکټ کا. اوس دې کې فرق څه شی ده ښه؟ ګوره موږ وایو چې وایلیشن څه کوي؟ وایلیشن ټیل د سویچ what to do when number of MAC addresses on the port has exceeded the maximum. پوه شوې؟ هغه ماکسیمم نمبر چې موږ ته ان کړی چې دې نه زیات کنیکټ نه شي، که هغه نه زیات شو یا مثلا کم سویچ مو چې ته ان کړی دې نه بل شو، نو څه وکړه؟ دا کیدلی شي موږ تاسو ورته وایو چې شټ ډاون حالت ته لاړ شه، ریسټریکټ حالت ته لاړ شه او یا هم پروټیکټ حالت ته لاړ شه. درې قسم ته وایلیشن دي. شټ ډاون څه کار کوي؟ د ډیفالټ از ټو شټ ډاون د پورټ. له اول نه دوی په وایلیشن کې څه شی انتخاب ده؟ شټ ډاون. شټ ډاون ډیفالټ حالت ده. نو پته درته لګیږي چې شټ ډاون حالت کې مکمل بس پورټ کار نه کوي. ریسټریکټ سره رقم ته وایلیشن ده. الرټ د نتورک اډمنسټریټر. په ریسټریکټ کې چې دا نتورک اډمنسټریټر ته یو الرټ یو میسج ورکوي چې بل نفر راغی کنیکټ شو. څه شی وشو؟ بل نفر کنیکټ شو، الرټ ورکوي ښه. Protect mode only allow traffic from the secure port and drop packet from the MAC address, other MAC address. که protect mode ته لاړ شو پورټ شټ ډاون کیږي نه، ټرافیک نه پاس کوي. د چا نه پاس کوي؟ unknown MAC address سره ښه. کم چې ناون ده ورته پیژني هغه MAC address نه څه کوي؟ ډیټا لیږي. خو چې کم نه unknown دی هغه به نه لیږي، شټ ډاون کیږي نه. ریسټریکټ خو چې دا موږ ویل یو الرټ ورکوي، الرټ ورکوي، بیا د خپل د اډمنسټریټر کار ده چې هغه ډیسیبل کوي یو کار چې کوي کوي نه کوي، او شټ ډاون کې فول شټ ډاون کیږي بیا ښه. نو دا درې وایلیشن موږ تاسو سره دی پورټ سره کوي. اوس پورټ سکیورټي کنفیګریشن. پورټ سکیورټي څنګه کولی شو موږ تاسو سو کو کنفیګر کو د دې کنفیګریشن په خاطر. نو اول لیکو انیبل کنفیګر ټرمینل. شو ورژن تاسو ته یعنی دغه د نه خلی کله دلته خو زه خیر اوس راغلی. شو ورژن د موجوده سویچ د ځکه زیاتره سویچونو کې چې دي دا پورټ سکیورټي سپورټ نه دی کنه، مثلا نشي کولی چې دا کار وشي. نو شو ورژن که تاسو ولیکئ تاسو ته به کرنټ یا د موجوده سویچ چې ده دغه ورژن به وښیي د اپریټنګ سیسټم یې ښه چې کوم اپریټنګ سیسټم په دې کې شته ده. بیا که ولیکئ شو پورټ سکیورټي، شو پورټ سکیورټي، دا به تا ته څه وښیي؟ پورټ سکیورټي به وښیي ښه چې فعلا څه رقم ته کنفیګر ده. اوس مثلا موږ د سویچ په انټرفیس فاست ایترنیټ 05 باندې څه کار کول غواړو؟
پورټ سیکیورټي امپلیمنٹ کول غواړو نو ورته لیکو چې سویچ پورټ سیکیورټي ها سویچ پورټ موډ ایکسس موډ کې باید وسیږي ځکه ټرنک د پاره خونه د ټرنک ډیټا نه دیږي سویچ پورټ سیکیورټي جوړو ها اول به موډ ایکسس کوي بیا داغه نه وروسته سویچ پورټ موډ ایکسس بیا سیکیورټي ته لاړ شي ورته وایي چې ماک اډرس چې شي ماک اډرس سټیکی معنا چې کرنټلی کوم یو کنیکټ د در سره یاداشت ده ها او سویچ پورټ سیکیورټي ماکسیمم څو نفر په دې پورټ باندې کنیکټ شي یو دوه ارسونه چې تاسو خوښوي ماکسیمم یو دوه شي نو دوه دانې کنیکټ کنه دوه کنیکټ شوی چې دي دغه دوه بر پاس کوي د درې باندې پاس کوي پوه شئ ماکسیمم یې سیټ کولی شي سویچ پورټ سیکیورټي وایلیشن به سیټ کوي شټ ډاون یعنی عموما تاسو څه کوئ اول خو سویچ پورټ موډ چې دا هغه ایکسس ته بدلوي یو میک اډرس ماکسیمم او وایلیشن دا درې شیان دي چې تاسو دا کولی شئ په سویچ باندې امپلیمنٹ کړئ عملا راځو موږ تاسو ګورو څه کوو ګورو نو اوس موږ تاسو څه کار کوو راځو په دې ځای کې پیکټ ریسر خلاصو ګورو چې څنګه کولی شو پورټ سیکیورټي امپلیمنٹ زه راخلم دلته یو سویچ ږدمه څه کوو یو سویچ مې کېښود دې سویچ سره یو څو کمپیوټر کنیکټ یو څو کمپیوټر کنیکټ کوم که دوه کمپیوټر کنیکټ دوه به کنیکټ که یو کنیکټ دوه صحیح دي ها لکه په یو پورټ باندې خو یو کمپیوټر کنیکټ کېږي هو کنه خو چې یو لرې شي بل کنه یو دانه تر وکړه هو بل کمپیوټر ماک اډرس هم ورکړل کنه هو کنه چې دوه یې کې ماکسیمم ښه اوس ګوره ماکسیمم تاسو خپله خوښه ده دا هم کوم سره کنیکټ که پورټ نمبر یاد کړئ اوس ګورو دا مونږ کنیکټ کړه د سویچ 08 سره څه شي سره 08 سره او دا مو د 010 سره کنیکټ دې ته آی پی اډرس ورکوم ډیسکټاپ ته راځم آی پی کنفیګریشن لاس.0.0.1 صحیح ده کنه اوس که چیرې راځو دلته ګورو په دې ځای کې ډیسکټاپ ته راځو آی پی کنفیګریشن لاس.0.0.1 نو لا تر اوسه دې دواړو کمپیوټرونو کمیونیکیشن هم نه دي کړي میک اډرس او پته یې هغه ته هم نشته د سویچ ته ښه چې د دې میک اډرس یې څه شی دي کمیونیکیشن نه دي کړي که نه کومه اوس ګوره زه راځم دلته دا دې ته ډیټا پاس کوي سویچ اوس د دې دواړو میک اډرسونه شته ده که غواړو چې تاسو وګورئ چې دا میک ټیبل یې وګورئ چې سویچ کې څه شی دي نو خو درته معلوم ده که نه شو میک اډرس ټیبل میک اډرس ټیبل وینئ 08 باندې دا میک اډرس کنیکټ ده او په 010 باندې دا کنیکټ ده اوس زه غواړم سویچ پورټ سیکیورټي امپلیمنٹ کړم نو مخکې له دې چې موږ پورټ سیکیورټي امپلیمنٹ کوو نو زه غواړم چې دا کرنٹ اپریټنګ سیسټم وګورم نو شو ورژن صحیح ده کنه دا ټول معلومات راغله چې دا د سویچ په باره کې وینئ د بیس ایترنیټ میک اډرس د سویچ د دې پورټ میک اډرس دا د خپل پورټ یې ښه دا راغلل موږ تاسو سره څه شو لږ صبر کوئ چې کوم یو کانې اوس ګوره شو ورژن کې موږ سره سیسکو آی او اس انټر نیټورکینګ اپریټنګ سیسټم سافټویر چې موږ سره انسټال ده کم یو ده سی 9 سیریز والا سافټویر ده پوه شوې ورژن یې څو ده 12.2 په ریلیز سافټویر دا معلومات دي کاپی رایټ سیسکو جوړ کړی ده دا روم یې سره کم ته دا بوټ لوډر دا ټول هغه معلومات راغلل د دې په باره کې که غواړئ دلته اوس ګوره دا سویچونه چې دي 2916 پورته هغه لري ښه اوس په دې ځای کې موږ تاسو که چیرې غواړو څه وکړو دا پورټ سیکیورټي وګورو نو شو څه شی ورته لیکو پورټ سیکیورټي څه شی نشته ده صحیح ده کنه اډ ام کوکو په کم ویلان باندې صحیح ده کنه په دې ویلان کې په دغه میک اډرس ټایپ هیڅ موجود نه لري ټوټل اډرسز ان سیستم از انکلودینګ ان میک اډرس ها دلته کنه چې کم اډ شوي دي کم چې سویچ پورټ سیکیورټي ته څه شوي دي اډ شوي دي لا تر اوسه څه وجود نه لري موږ په فاست ایترنیټ 08 باندې پورټ سیکیورټي امپلیمنٹ کول غواړو نو زو کنفیګریشن موډ ته کنفیګر ټرمینل او ورته لیکو چې څه شی سویچ پورټ دا ولې کنفیګریشن موډ کې یو کنه صحیح ده کنه انټرفیس نه سویچ پورټ ها انټرفیس طریقه او انټرفیس هونی داخل شوی کنه انټرفیس 08 تا ورته چې سویچ پورټ سیکیورټي کله چې موږ پورټ سیکیورټي سیټ کوو ګوره موږ سره درې آپشن دي موږ ویل کنه چې یو میک اډرس ده یو میکسیمم ده او بل وایلیشن دي
خو مخکې له دې چې زه دا تبدیل کړم نو زه راځم ډایرکټ سویچ پورټ سیکیورټي صحیح ده که نه صحیح شو دلته اوس موږ او تاسې څه کار کوو دا وینې ریجیکټ شو نه شو داخلېدلی ولې ریجیکټ شو ځکه چې ډاینامیک ده څه شی ده ډاینامیک د ایکسس موډ کې نه ده ښه دا به موږ څه وکړو ایکسس ته ځو نو سویچ پورټ موډ کم موډ ایکسس اوس ګوره صحیح شو که نه اوس دا ایکسس شو اوس ورته لیکو چې سویچ پورټ سیکیورټي داخل شو که نه شو داخل اوس زه راځم دلته موږ څه سیټ کولی شو دلته خو دا هغه پروټوکولونه دي چې سویچ سپورټ لري ښه دې نه موږ او تاسې دا کار کول نه غواړو موږ او تاسې څه کار کوو د سویچ پورټ سیکیورټي میک اډرس دا شیان سیټ کوو پورټ سیکیورټي څه سیټ کوو اول میک اډرس سیټ کوو څه سیټ کوو میک اډرس لپاره موږ ګوره 3 آپشن لرو که دوه آپشن لرو خپله میک اډرس ورکړه چې کوم میک اډرس لپاره کمیونیکیشن الاو کړه مینوال خپله یې ولیکه وینې HHH دا هیکزاډیسیمل ښه په دې فارمټ کې ولیکه او یا سټیکی کې دې ولیکه اتومات یعنی چې کم یو دا فعلا کنیکټ ده نو له دې نه وروسته موږ سره بل شی وجود نه لري صحیح شو که نه دا هم راواخیسته میک اډرس مو څه وکړه سټیکی انټر صحیح شو کمپیوټر هغه به څه د میک اډرس ولې مخکې مې درونه خو د شو پورټ سیکیورټي شو پورټ نه په سویچ کې دا که نه شو میک اډرس ټیبل دا وخت صحیح وساله دا کلیر شو که نه دی صحیح شو که نه لکه اوس زه په دې کمپیوټر ګورم چې ما تا ته مې ولې درښودلی ده دا شی که نه دا مې ښه صحیح درته ښودلی چې تا له یاده وځي هغه ستا خپل کار ده دا به نه باسې ګیټ میک څه شی دلته ولې راغلی دا ایسته که کمانډ دلته ګوره CMD څه شی ګیټ میک دا مې کوي پوه شو ګیټ میک کمانډ مې هم درته ښودلی ده نورې لارې مې هم درته ښودلې ولې چې ډېرې لارې وي چې ته هغه راواخلې ښه اوس دا موږ باندې دا آپشن ګډوډ ده ښه اوس څه کار کول غواړو سویچ پورټ بیرته کنفیګریشن موډ ته ځم کنفیګر ټرمینل انټرفیس فاست ایترنیټ 0/8 سویچ پورټ سیکیورټي ورته امپلیمنٹ کوم سره رقم ته پورټ سیکیورټي امپلیمنٹ کوم غواړم میک اډرس غواړم میک اډرس کم رقم ته سټیکی میکسیمم سیټ کوو سویچ پورټ سیکیورټي میکسیمم څونه الاف کړئ یو صحیح شو میکسیمم هم الاف کړ وایلیشن سیټ کوو سویچ پورټ څه شی پورټ سیکیورټي وایلیشن دلته VIO دا وایلیشن کې ګوره موږ ویل 3 آپشن لرو پروټیکټ ریسټریکټ شټ ډاون کوم یو غواړو پروټیکټ ښه ده که نه پروټیکټ یې نو دا موږ راواخیسته دلته دا مو ورته سیټ کړل ښه او اوس ورته لیکم چې څه کار وکړه خلاص شو څه وشو خلاص شو صحیح ده که نه په دې باندې موږ تاسو پورټ سیکیورټي امپلیمنٹ کړله ښه اوس دا کمپیوټر که غواړي له دې سره کمیونیکیشن کوي سکسسفل سندېږي که نه مشکل خو نشته که نه خو که په دې پورټ باندې یو بل کمپیوټر کنیکټ شي لږ صبر وکړو اوس یو ځل وګورو د دې شو سویچ پورټ سیکیورټي صحیح ده فاست ایترنیټ 08 باندې لګېدلې ده ښه ده که نه ده 1 ده پروټیکټډ موډ کې ده او که زه راشم ورته ولیکم چې سویچ شو پورټ سیکیورټي اډ چې کوم اډ شوي دي ښه اډرسونه کوم اډرسونه دي سټیکی اډرس دا ده ښه څه شی ده دا ده اوس ګوره زه غواړم چې څه کار وکړم د دې په ځای باندې څه وکړم یو بل سړی کنیکټ اوس ګوره دا کمیونیکیشن کوي که نه او که چیرې راځو دا ډیلیټ کړو صحیح ده دلته زه څه وکړم هغه مې نه ډیلیټ کړه هم باید پاتې وي دا به راواخلو دا به څه وکړو ډیلیټ کړو صحیح ده که نه یو بل کمپیوټر وکړو دلته او څه کوو فاست ایترنیټ 0 د فاست ایترنیټ 08 سره کنیکټ وو ها ډیسکټاپ ته راځو آی پی کنفیګریشن 10.0.0.3 تو خپل صحیح ده کنه خپل اوس ګورو دا څنګه کار کوي ابشي ښه انتظار باسو چې تر څو دا ابشي دا به مو وایو بیا اس ټي پی سپیننګ ټری پروتوکول چې دا ولې دلته لا تر اوسه ډاون حساب کیږي څه پروسس ده پکې ښه اس ټي پی یا سپیننګ ټری پروتوکول ښه سپیننګ ټری پروتوکول دا اوس ګورو کنه موږ راځو څه کار کوو دا الاف کوو دې ته فایل پوه شوې اوس که چېرې راځو دا راواخلو دا چې څومره هم کوشش وکړي دا
هغه هم دې ته رالېږي میک اډرس به انکلوډ ده پکې کنه پوه شوې میک اډرس باندې پاس کیږي نه پاس کیږي سویچ خو همیشه هر کار چې کوي میک اډرس یوز کوي نو هغه میک اډرس چې دا الاف نه ده ښه چې څومره دا کوشش وکړي دا اوس پروټیکټ موډ کې ده دې بل کمپیوټر نو اوس په دې پورټ باندې کار نشي کولی او که اوس بیرته موږ دا راواخلو دا ختم کړو د دې په ځای بل کنیکټ کړو دا بیرته به هغوی کار کوي اوس ګورو پرېږدوی چې دا شي نو دا د سویچ پورټ سیکیورټي کار ده ښه ټول د پیور ټول دا نشي کولی هر یو به جدا جدا څه به کوې رنج دی ولې نه ده ویلی ته انټرفیس رنج سلیکټ که که نه ولې جدا جدا خو هغه هر ځای کې کار کوي رنج سلیکټ که د ټول مکمل د 0.8 نه تر ټول یو دفعه موډ اکسس که ټولو ته سیکیورټي ورکړي نو اوس ګورو چې دا څه وشي اپ شي صحیح شو که نه اوس ګوره هغه کولی شي او د دې نه پرته بل هیڅ بیا دا بل هم کولی شي دریم کمپیوټر بیا نشوی کولی دریم نشوی کولی نو هغه کولی شي تاسې څه وکړئ دا سیټ کړئ مشکل خو نه ده که نه که غواړئ پورټ سیکیورټي ختمه کوئ اوس ګوره هماغه میک اډرسونه یې کوم عادت ویلي ګورئ چې شو پورټ سیکیورټي دا د پورټ سیکیورټي دی چې په همدې پورټ لګېدلې ده شو پورټ سیکیورټي اډرسونه یې وښایه صحیح ده که نه دا اډرس نه وینې ټایپ څه رقم ته یې راخیستی ده سیکیور سټیکي ده سټیکي یعنې خپله یې راوچت کړی موږ مینول نه ده ورکړی کولی شو موږ مینول ورته ډیفاین کړو چې دغه هغه مشکل نه ده نو په دې پوه شو که غواړم چې دا پورټ سیکیورټي زه څه وکړم ختمه کړم نو زو کنفیګر ټرمینل او انټرفیس فاست ایترنیټ 0/8 نو سویچ پورټ پورټ سیکیورټي صحیح ده پورټ سیکیورټي مو ختمه کړه بس اوس هر سړی پې کنیکټ کولی شي پوه شوې اوس دا مخکې دی بل خو نه لېږه که نه دا راکړه 0.8 او دا 0.0 دا کنیکټ نو پرېږدو چې دا هم اپ شي اوس ګوره کولی شي که نه شي کولی نو دې ته ویل کېږي سویچ پورټ سیکیورټي ښه چې پورټ باندې څنګه تاسو سیکیورټي امپلیمنټ